د ستوري رادیو تلویزیون ډیرو قدرمنو اوریدونکو او په استودیو کې را سره ګران همکار ستوري صاحب او قدرمن ډاکټر صاحب لونګ یوسفزي صاحب ته ګډي سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د دې بیا د یو لنډې مودې وروسته نن بیا زه تورپیکۍ قیام قادري ستاسو په چوپړ کې یم. هیله ده ټول راته جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او خپرونه په مینه را سره واورئ. د نن شپې د روغتیا د خپرونې موضوع د معدې درد او په خاص ډول د معدې د التهاب او زخم په اړه به ډاکټر صاحب لونګ یوسفزي موږ او تاسو ته معلومات راکړي. چې مخکې نه د قدرمن لونګ یوسفزي صاحب نه نړۍ مننه کوم چې تل خپل په ګټورو خپرونو زموږ د رادیو نازوي او زموږ د رادیو د لارې خپل هیوادوالو ته د خدمت مستر ګرځي چې دا د دوی احساس د قدر وړ دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم دغه ناروغي په اړه پوښتنې ولرئ نو په کومنټو کې ماته ولیکئ او ډاکټر صاحب خامخا تاسو ته ځواب درکړي. ډیر قدرمن ډاکټر صاحب لونګ یوسفزي، سلامونه او درناوی مې ومنئ. خوشحاله یم چې بیا د یو بل مهمې ناروغتیا په اړه ستاسو سره خپرونه کوم. هرکلی درته وایم ستړي مه شئ. ډیره زیاته مننه اغلې قادري، له تاسو هم نړۍ مننه کوم چې هر وخت مو په دې د روغتیا په خپرونه کې رابلئ. کورم ودان او زه هم نیکې هیلې او سلامونه ټولو اوریدونکو ته ستاسې وړاندې کوم. نړۍ مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته خو معلومه ده چې ډاکټر صاحب زموږ د رادیو زموږ د روغتیا د خپرونو همکار دی، نو تاسو ټول یې پیژنئ. معرفي ته ضرورت نشته چې همیشه دی زموږ سره ملتیا کوي او واقعا د ډیرو مهمو ناروغتیاو په اړه موږ او تاسو ته معلومات راکوي، نو دوی تاسو پیژنئ. او د نن ورځې خاصه موضوع د معدې د درد یا التهاب او یا په خاصه توګه د معدې د زخم په اړه ده چې زه به لومړی پوښتنه داسې وکړم ډاکټر صاحب تاسو نه چې اصلا دا د معدې درد څه ته وایي او د څه شي نه منځته راځي. راځئ چې دا خپرونه په همدې رقم شروع کړو. د معدې درد خپله اول خو زه غواړم چې مخکې له دې نه چې د معدې زخم باندې وغږېږو، نو زموږ خلک دلته د معدې یو څو ناروغۍ دي چې په هغې باندې په عمومي ډول باندې وغږېږو چې دا د دې معدې درد رامنځته کوي او دغه د معدې ستونزه رامنځته کوي. چې دا مختلفې ناروغۍ دي چې دا په نړۍ کې یعنې 50% خلک په یو ډول نه په دې باندې اخته کېږي په دې ناروغۍ باندې. دا زموږ خلک دې ټولو ته بیا د معدې ناروغۍ وي چې دا تقریبا په 4 ډوله باندې دي، چې یو ته ریفلوکس ناروغۍ ویلی کېږي چې کله هم دغه د معدې تیزاب د مرۍ د لومړۍ برخې ته راځي او دا چې د زخمي کوي یا یې دغه کوي میکروبي کوي، نو د دې نه هم درد رامنځته کېږي. بل چې دی هغه د معدې التهابي یا د میکروبي ناروغۍ دي چې د معدې دغه پوسته دغه دیوال چې کوم دی یا د کومه پرده چې د معدې پوښلې ده دا چې دی یعنې میکروبي کېږي، نو د دې نه چې دی ناروغ ته چې دی ستونزې پیدا کېږي. او یا دا چې دغه د معدې دغه پرده دا زخم کېږي. او څلورم دغې دا دی چې دغه د ناروغ د کولمو لومړۍ برخه چې په طبابت کې ورته ډوډینوم وایي دې کې چې دی زخم یا التهاب پیدا کېږي. نو د دې 4 واړو دا مختلفې برخې دي چې د انسان په بدن کې په دې کې ستونزه را پیدا کېږي او بیا ناروغ په دې ټولو ته په ټوله کې ورته عوام د خلک چې دی په ولسي ژبه کې ورته د معدې تکلیف وایي یا د معدې ستونزه ورته وایي. حال دا چې دا بدل ځایونه دي چې دلته پکې دا ستونزه پیدا کېږي، خو اعراض او علایم دا نښې نښانې چې دي د 4 واړو تقریبا یو شان دي او درملنې هم یو شان ده. بله، تاسو پوهیږئ ډاکټر صاحب چې یعنی په عمومي صورت په ټول جهان کې خو بیا زموږ داسې ګران هېواد افغانستان کې متاسفانه ډېر خلک د معدې د درد شکایت کوي. نو دلته یو اساسي موضوع پوښتنه دا ده چې یو ناروغ څنګه وپوهېږي دا د معدې درد یو عادي درد دی
او که د معدې التهاب او یا زخم دی چې د یعنی اقدام ور باندې وکړي. د معدې درد خو بعض وخت یو کلکه ډوډۍ چې موږ تاسو وخورو یا ثقیل د هضم وړ ډوډۍ چې وخورو چې یعنی ژر نه هضم کیږي هغه هم درد راولي. نو څنګه وپوهیږو چې دا درد خطرناک دی او که یا یو خو داسې درد دی چې یو ځل یا یو شی سړی وخوري یو درد ولري وروسته ورسره بېرته ښه شي که نه، او یو داسې چې هر وخت سړي ته مثال د معدې د تکلیف یا مثال د دغه ریفلوکس ناروغۍ وي چې د مرۍ د ښکتنۍ برخه ده د دې ستونزه وي یا د معدې ستونزه وي یا د کولمو د وړو کولمو د لومړنۍ برخې ستونزه وي، یعنې په هغې کې میکروب التهاب یا زخم وي، نو دا سړي ته دردونه پیدا کیږي. نو د دې د پیژندلو لپاره د دې څه اعراض او علائم دي، یعنې چې لکه مثال ناروغ ته چې دی په بعضې دا کې ورته تروي اوبه خولې ته راسي، زړې سوځي، ځینې ناروغان چې د هغې د خېټې د پورتنۍ برخه چې دی درد کوي، بعضې ناروغان چې هغې ته زړه بدوالی پیدا کېږي، کانګې کوي. نو دا هغه اعراض علائم دي چې موږ په دې باندې پوهېدلی شو چې حتما په دغه څلورو برخو کې چې ته ستونزه ده یا د مرۍ په ښکتنۍ برخه کې یا په معده کې او یا د کولمو وړو کولمو په لومړنۍ برخه کې چې د ستونزه موجوده ده. نو یو خو د اعراض او علائم له مخې سړی معلومولی. دومه د هغې دا ده چې یعنې موږ په دې باندې چې پوه شو چې دغه تکلیف دی، یعنې په دغه ساحه کې دا ستونزه ده، نو د انډوسکوپۍ په معاینه کې موږ کولی شو چې دا څلور برخې هم توپیر کړو چې دا د کومې برخې ستونزه ده او هم صحیح معلومه کړو چې دا زخم دی او که دا یا یو التهاب دی یا یو بله څه ستونزه ده. بله بله. نو که چیرې په عمومي صورت سره دا مریضي وګورو ډاکټر صاحب، دغه خپله د معدې زخم یا التهاب چې وایس دا د آیا د نامناسب خوراک او الکولي نوشابې او یا خلک وایي مثلا د ګرمو چایو او یا بعضې وخت د درد د ضد درملو څخه یا ترخه خواړو څخه یا سګرټو نسوار څکولو څخه ډېر امکانات شته چې دغه شیان باعث چې سړی په دغه ناروغي اخته سي که څنګه؟ بلکل لکه څنګه چې تاسې وویل ټول نومونه مې یاد کړم، دا کفایت کوي چې دا علتونه دي، یعنې مقصد ترخه کاکل، ترخې مسالې خوړل، مرچ، الکول، تمباکو، بعضې ځینې درمل لکه بروفین زموږ خلک ډېر زیات خوري، ډیکلوفیناک ډېر خوري، همدارنګه د اسپرین خوري ډېر زیات، او داسې نور یو ډول درمل چې د سټیراید په نامه سټیرویډ په نامه یادېږي هغه، یعنې دا ټول چې دي دا د معدې تکلیفونه پیدا کوي، د معدې زخم، معدې التهاب پیدا کوي. خو په دې کې یو ډېر مهم شی چې په اول قدم کې راځي هغه چې د روحي فشار دی، چې دا روحي فشار کوم دی نو دا سړي ته د معدې تکلیف پیدا کوي او د دې نه باید سړی چې دی ځان یې ویګړي. نو یعنی دغه استرس او اعصاب خرابي او دغه ټول دغه هم عامل د معدې د درد دی، داسې وایي نه؟ دا هم یعنی دغه سټرس چې دی دا ډېر رول پکې لري، ځکه چې د انسان په بدن کې هلته په خپله په معده کې یو عصب چې دی تنبیه کېږي او هغه عصب بیا د دې دلته چې په معده کې کوم حجرات دي، معده درې برخو باندې تقسیم شوې ده چې پورتنۍ برخه کې یو ډول حجرات دي چې هغه دغه یو ډېره څلیښناکه ماده ده چې هغه تولیدوي تر څو پورې چې دا معده وپوښي او یعنې زخمي نه شي. بله برخه کې دویمه برخه کې چې دی په منځنۍ برخه کې بیا دغه تیزاب تولیدېږي د دې په خاطر او همدارنګه بعضې انزایمونه چې یعنې په هضم کې رول لري، او په ښکتنۍ برخه کې هم بعضې انزایمونه دي چې د هضم کې رول لري او همدارنګه دغه څلیښناکه معدې تیزاب چې دی تولیدوي پورې چې په هضم کې چې دی دا برخه واخلي. نو کله چې موږ دغه سړی په سټرس کې وي دلته د اعصاب تنبیه کېږي او دا حجرات تنبیه کېږي او د پخپله د دې تیزابو د زیاتوالي سبب کېږي او ناروغ ته چې دی د معدې التهاب یا چې دی د معدې زخم پیدا کېږي. او بله یو بکټریا ده چې پخپله په دې معده کې چې د ایچ پایلوري په نامه هیلیکوبکټر پایلوري په نامه یادېږي چې دا هم چې دی د زخم او همدارنګه د معدې التهاب پیدا کوي. التهاب دا یو عربي لفظ دی او په خپله په دغه کې ورته انفلیمیشن وایي انګلیسي کې، خو زه به داسې وایم کله چې یو شی داسې سور شي نو په پښتو ژبه کې یا میکروبي ورته ویلی شو چې دا شي نو دا هم دا ډول اعراض علایم چې ناروغ ته بیا د خېټې درد پیدا کېږي، زړه سوی پیدا کېږي، تروي اوږې خولې ته راځي او داسې نور.
بله تاسو مخکې وویل ډاکټر صاحب چې دغه بعضې تابلیتونه او ډېر ډاکټران دا تشخیص کړی چې د ډېرو د درد تابلیتونه استعمالول لکه مثلا اسپرین یا مثلا روبوفین او یا دا شیان چې د معدې د زخم یا التهاب تاثیر کیږي او ډاکټران راته داسې وایي چې په لسو کې 2 د معدې زخمونه د دغه ډول تابلیتو د خورولو څخه پیدا کیږي. نو که چیرې وخت چې افغانستان کې د هیوادوال بیچارهګان چې وخت کله چې مریض سي ډاکټر ته ځي اول دوا یې دغه اسپرینو دغه روبوفینو ایپروفینو دا شیان دي چې ورکوي نو دا استعمال نه کوو که څنګه ډاکټر صاحب؟ داسې دی چې د درد نورې دواګانې شته. ایبوپروفین چې دی دا د معدې دپاره ښه دي، یو داسې چې که څوک یې د یو ځل لپاره خوري د یو درد لپاره، یعنې بعضې داسې ناروغان دي چې هغې په دوامدار ډول خوري، یعنې مثال د ملا تکلیفونه لري، د زنګنونو تکلیفونه لري او ټول عمر خوري، هره ورځ یې خوري، نو دا چې دی د معدې لپاره زخم. اما که یو ځل یې سړی وخوري د یو وخت لپاره داسې پروا نه کوي، اما که چېرته په دوامدار ډول باندې وي نو بیا ورته د معدې ستونزه پیدا کوي. نو بیا د دوامدار کې بیا نورې ګولۍ شته دی چې کولی شي لکه نولجین یا پاراسیټامول او همداسې نورې دواګانې که څوک هغه دوامدار دردونه ولري دایمي نو هغه کولی شي د هغې نه ګټه پورته کړي. زه خپل یو شخصي سوال هم لرم، بیا وبخښئ ډاکټر صاحب مهرباني. بله وبخښئ. که چېرته بیا هم یعنې د هغې سره درد نه ښه کېږي نو ښه خبره دا ده چې د ایبوپروفین سره بیا یوه دانه د معدې ګولۍ وخوړلی شي. ښه دغه پوښتنه بله بیا کولی شي دغه چې تر څو پورې چې معده وپوښل شي په دې دغه باندې او ایبوپروفین ورته بله بله. که څه هم زه د خپرونې قربانی یم باید شخصي یعنی خپل پاک پوښتنه ونه کړم، خو زه هم اورېدونکی یم، زه هم باید چې ځان سر په خلاص کړم. ډاکټر صاحب داسې دغه ده چې بعضې خلک یعنی واقعا ډېر خلک دي چې د اسید د معدې لري یا تیزاب د معدې چې ورته وایي مثلا دغه تروي اوبه چې خولې ته راځي. زه بعضې وخت چې خواږه خوراکه خورم ډاکټر صاحب نو پس دغه بیا دغه تیزاب د معدې فکر کوم چې زیات سي او یا تروي به خولې ته راځي. آیا دا امکان لري چې زه د فقط صرف د خوږو خوړلو په اساس زما تیزاب ډېر سي او که څنګه؟ بالکل، یعنې ټول هغه شربتونه خواږه شربتونه او دا ډېری په هغه وخت کې کېږي کله چې سړی وده کېږي او د هغې نه مخکې وڅکي بیا یې تروي اوبه خولې ته راځي. نو لکه مثال په طور بعضې خواږه شربتونه، بعضې ګازي شربتونه، یعنې دې ټولو سره باید سړی احتیاط وکړي چې دا باید ونه خوري. دا چې دا د معدې د تیزابو د زیاتوالي سبب کېږي، دا تنبیه کوي او بالاخر ناروغ چې دی بیا یې تروي اوبه خولې ته راځي. او دا ډېری په هغه وخت کې کېږي کله چې موږ او تاسې وده کېږو، هغه وخت کې زموږ د ډوډۍ سیستم هم ډېر بدل دی د افغانستان او د پښتونخوا د خلکو چې د ناوخته د 8 بجې د شپې ډوډۍ خوري او دا صحیح نه ده. اصلا باید د خوب او د ډوډۍ د خوړلو ترمنځ 4 ساعته باید فاصله وي، یعنې که یو سړی ډوډۍ خوري نو 4 ساعته بعد باید بیا ویده شي. او همدارنګه دا شربتونه چې تا یاد کړې نه خواږه شربتونه یا خواږه شیان دا هم باید د خوب نه مخکې یعنې 4 ساعته مخکې باید وخوړل شي، نه دا چې ته یې وخورې او بیا د واره څملې نو دا هغه څه دي چې بیا د سړي دا تروي اوبه خولې ته راځي. او بعضې خلک په حالت کې د ورځې هم چې خواږه شیان خوري یعنې هغې معدې اسید زیاتېږي او دا کار کوي. ځکه دې بعضې خوږو کې لکه اوس لکه د اناناس شربت شو یا د نارنج شربت شو یا داسې شیانو کې داسې دغه شته دی چې هغه د معدې اسید چې دی تنبیه کوي او بالاخر معدې اسید زیاتېږي. ځکه کلچه هم وخورم، خوږه د کیک کلچه هم وخورم، داسې کېږي نه تنها ګازداره اوبه، خوږې اوبه حتی د کلچه او کیک هم چې وخورم هم داسې کېږي. او بل پوښتنه هم دا و چې دا خو نو داسې به حتمي چې هر څوک د تیزاب د معدې ولري خدای نخواسته هغه به حتما د التهاب د معدې یا د زخم د معدې وي، نه؟ دا خو ستا چې تنها تیزاب یې ډېر دي نو د هر تیزاب خو به د زخم یا د التهاب مریضي به نه وي ډاکټر صاحب که څنګه؟ همدا خو دا تیزاب دي چې د معده چې کومه ده التهابي کوي او همدارنګه زخم جوړوي. نو په دې اساس باندې دا ضروري ده چې یعنې هر هغه شی چې یو ناروغ ته په طبابت کې ډېر داسې شیان هم دي چې یعنې د یو ناروغۍ علت هغه نه وي. اما لکه اوس مثال په توګه یو سړی دی حساسیت لري، یعنې ډېر شیان یې دغه کړي تشخیص یې نه کېږي، خو هغه خپله یو شی تشخیصوي وایي چې زه کله دا شی وخورم ما ته دا تکلیف پیدا کېږي. حال دا چې دغه حساسیت په دغه کې د معاینه کې هغه نه وي هغه شی. نو همداسې که لکه تاسو څنګه وویل چې زه کلچه م وخورم نو معدې تیزاب مې زیاتېږي، نو دا خپله یو لامل شو نو باید سړی د دې نه ډډه وکړي. نو څومره چې معدې تیزاب زیاتېږي د وخت په تېرېدو سره چې دی نو معدې دغه چې دی معده خو په خپله په یو پوښ باندې پوښل شوې ده چې مخاط ورته وایي، ډېره نرۍ پرده ده، هغه خپله میکروبي کېږي، التهابي کېږي او بالاخر دردونه او دغه ستونزه را پیدا کېږي.
یعنی د دوامدار چې سړي معدې تیزاب ډېر افرازیږي دا ستونزه رامنځته کوي او دا د معدې زخم دا رامنځته کوي. بله نړۍ مننه ډاکټر صاحب. که تاسو اجازه راکړئ دوستان خپرونې ته راغلي دي تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوي او که چیرې کوم پوښتنې وي په دې هکله هغه به هم ووایم، زه به دوستانو کومنټونه ووایم، تاسو به مې لږ دمه وکړئ او یا په آخر کې خپل مینوالو ته یا دوستانو ته تاسو پخپله بیا به ځواب و سلامت ورکړئ. سمه ده ډاکټر صاحب؟ بالکل. په لومړي قدم کې محترم شکیب خان راغلی دی چې دوی سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي. وایي پروګرام مو اورم او ډېر ښکلی پروګرام دی چې زه شکیب خان نړۍ مننه کوم. سلامتی علیکم سلام وایم، زموږ د مینې ډک سلامونه دي هم ومني. قدرمن ورور ملنګ هاشمي صاحب راغلی دی چې دی همیشه رادیو ته راځي خو خپرونې نه ویني، نو نن ورځ ما لینک ور واستوئ. نو قدرمن ملنګ هاشمي صاحب سلامونه تاسو ته ماته او ستوري صاحب ته لیږلي دي چې زه هاشمي صاحب څخه نړۍ مننه کوم. کور ودان هاشمي صاحب ګوره چې زړه مو وغواړي داسې ژر پروګرام پیدا کوئ او راځئ. نو ټوکې مو وکړه، بیا هم ستاسو قدم زموږ لیمه هر کله راځئ. قدرمن محمد الله عباس صاحب خپرونې ته راغلی دی چې دوی وایي اغلې تورپیکۍ قادري تاسو ته درانه میلمه ښاغلي ډاکټر لونګ یوسفزي صاحب ته او د ستوري رادیو تلویزیون ټولو پتمنو او زړه ته رانږدې لیدونکو او اورېدونکو ته د زړه له تله غرونه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره مننه قدرمن عباس صاحب په دې ښکلي کومنټ باندې، په دې ښکلي سلامونه باندې زموږ د مینې ډک سلامونه هم ومنئ. ډیر خوشحاله یم چې قدرمن عباس صاحب زموږ خپرونه په مینه اوري او په مینه موږ ته کومنټونه لیکي. قدرمن شکیب خان راته لیکلي چې وایي ستوري صاحب تورپیکۍ قادري او صدف ځواک تاسو ته هم سلامونه او مننه وړاندې کوم. نړۍ مننه شکیب خان صاحب، کور مو ودان. قدرمن زندانی لالا راغلی د خپرونې ته چې دوی هم لیکلي دي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زندانی لالا خدای دې زنداني مه کوه، ستړی مسې. هر کله داسې زه فکر کوم چې دا قدرمن ورور مو هم لومړی ځل دی چې خپرونې ته راغلی دی، خو خدای دې وکړي چې تل زموږ خپرونې واوري او خپل ښایسته کومنټونه زموږ سره شریک کړي. همدارنګه قدرمن محبت خان صافی صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي. وایي ډاکټر صاحب لونګ کامیابي مو غواړم. نړۍ مننه صافی صاحب، کور مو ودان. تاسو ته هم هرکلی وایم. قدرمن ورور می محمد خپرونې ته د سلام تاسو ته زړونه او ګلان راستولي دي یوسفزي صاحب او بیا یې لیکلي دي چې سلامونه او نیکې پیرزوینې مې ومنئ. ګران ډاکټر یوسفزي صاحب، قدرمن تورپیکۍ جانې او قدرمن قیام صاحب او قدرمن ستوري صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. وایي چې پروګرام ډېر ښایسته دی او په مینه یې اورم. ژوند. نړۍ مننه. کور د ودان ترکي ورور جانه په خیر راغلی. زما ګران همکار بصیر بیدار ستوري صاحب هم لیکنې کړې دي. قدرمن اورېدونکو بصیر بیدار ستوري صاحب زموږ سره دی زموږ تخنیکي همکار دی، نو دی هم را سره دی، خو دی د پردې شاته دی، زه به ستا سره خبرې کوم. نو ده هم لیکلي دي چې خپل ګران همکار او ښاغلی ډاکټر لونګ یوسفزي ته د ژوند او روغتیا په خپرونه کې هرکلی وایم او له لیدونکو اورېدونکو هیله کوم چې د معدې د زخم په اړوند خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب څخه مطرح کړي. قدرمن بیدار صاحب زما سلامونه هم ومنئ. خوشحاله یم چې تاسو را سره یاست، خو به تاسو خپرونه موږ نه کوو، تاسو را سره یاست، تاسو تخنیکي همکار یاست او زه نو د ډاکټر صاحب سره خپرونې کوم. کور مو ودان ډاکټر صاحب. همدارنګه قدرمن محمد رئیس اسحاق صاحب را سره دی چې دی هم سلامونه تاسو ته ماته او ستوري صاحب ته وړاندې کړي چې اسحاق صاحب ستړی مسې، خدای دې راوله هر کله راسې. مګم رئیس اسحاق ورور مې اوس غیر حاضري کوي او ډېر په خپرونې کې نه راځي، خو خیر خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسې اسحاق صاحب. خوشحاله کېږم چې اسحاق صاحب زموږ خپرونې ته راسي او خپل په ښایستو کومنټو زموږ میلمه، زموږ خپرونې، زموږ رادیو ونازوي. همدارنګه قدرمن باز محمد منګل صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ماته او ستوري صاحب ته راستولي دي چې منګل صاحب زموږ سلامونه هم ومنئ. خوشحاله یم چې تاسو را سره یاست. قدرمن ستا پرهر په نامه پرهر ورور مې را سره دی چې دوی هم سلامونه لیکلي دي. وایي پروګرام مو اورم او دواړو ته ښه صحت او ښه ژوند غواړم. قدرمن عباس صاحب راته لیکلي دي، محمد الله عباس صاحب وایي ډاکټر صاحب د شین چای زیات څښل
د معدې لپاره څنګه دي؟ نو دا پوښتنه به ډاکټر صاحب ځان سره یادداشت کړي، بیا به تاسو ته حتما ځواب درکړي. قدرمن زامن داور صاحب را سره دی چې داور صاحب هم سلامونه لیکلي دي. داور صاحب ستړی مسئ، په خیر رالاست، خدای مو راوله. قدرمن سروار یوسفزي صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه وړاندې کوي، خو دی هم غیر حاضري کوي، وایي اوس دا دی حاضر سوم. نو ما حاضري واخیستله یوسفزي ورور جانه، نو ښه شو چې نن غیر حاضر نه سوي. یوه خانه د حاضري د قید ده، خو یوه د امضا کړه. قدرمن عبدالرحمن شوګیر صاحب را سره دی چې وایي سلامونه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم، او وایي زه هم د معدې زخم لرم، یعنی زه هم په دغه مریضي باندې اخته یم. خو بیا که کوم پوښتنه لرئ محمد عبدالرحمن شوګیر صاحب، تاسو خو پوښتنې کولی شئ چې د ډاکټر صاحب څخه وکړئ. زما د ژوند ملګری قدرمن شیرین قیام صاحب هم را سره دی چې دی په وظیفه کې دی، خو بیا هم خپل سلامونه لیکلي دي، وایي په خواشینۍ سره چې د تخنیکي ستونزې له کبله رادیو ته نشم ننوتلی. موږ خو ستاسو خپرونه ستاسو سلام واخیستی قیام صاحب، کور ودان، تا ته ښه کار غواړو. نو زه به ستاسو سلامونه ډاکټر صاحب ته او ستوري صاحب ته حتما وړاندې کوم. قدرمن ضیا زاهد صاحب را سره دی، وایي لومړی تاسو ته سلامونه اغلې قادري صاحب، بیا محترم میلمه ته. خوشحاله یم چې تاسو خپرونه اورم. کور ودان ضیا زاهد صاحب، ستړي مه شئ، خدای مو راوله، هر کله راسئ. خوشحاله یم چې تاسو زموږ سره په خپرونه کې یاست. یوسفزی صاحب هم راته لیکي، وایي زه هم د معدې مریض یم، ډېر خوراک کوم خو نه ښه کېږي. نو یوسفزي صاحب ډېر خوراک چې کوي نو خود به دې معده درد کوي، خو ډېر خوراک مه کوه چې معده دې درد نه کړي. ښه ټوکې مې وکړې، دا زموږ د خپرونې همکار دی یوسفزي صاحب، نو ځکه کله کله ټوکې ورسره کوم. نو بس دغه سلامونه وه ډاکټر صاحب، دغه ستاسو مینوالو زموږ اورېدونکي وه چې سلامونه یې وړاندې کړي وو او ځینې پوښتنې هم وي، نو دا تاسو پوسئ او ځواب یې. زه هم په خپل وار ټولو خوږو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسي. نو دلته یو سوال کړی چې شین چای چې دی دا یعنې د معدې زخم پیدا کوي که نه؟ دا خپله خو په دې کتابونو کې کافي ویلې ده، اما د چای د شین چای پکې څه نه دي ویلي. خو بیا هم که چېرته یو څوک شین چای څکي او د هغې د معدې تیزاب ورسره زیاتېږي، معده یې سوځي، نو بیا دې نه څکي. اما داسې کتابي څه نشته دی چې یو سړی د ده په پار ووایي چې یاره دا معدې زخم یا د معدې التهاب پیدا کوي. او دغه بل هغې ویلي چې ډېر خوراک کوم، نو ډېر خوراک چې دی دا هم ښه نه دی، ځکه چې د معدې تیزاب زیاتوي. نو د دې چې ډېر زیات په یو دم باندې خوري، نو د هغې نه ښه ده چې د ورځې 5 ځله وخوري، خو لږ لږ دې وخوري. او هغه شیان چې هغه د معدې دغه تیزاب زیاتوي لکه سګرټ څکي، یا مثال په طور دا زموږ او ستاسو وطنونو کې خو الکول څوک نه څکي، خو لکه یا دغه ترخې مسالې خوري، مرچ خوري، تمباکو استعمالوي، دغه دواګانې چې موږ مخکې یادې کړې بروفین، ډیکلوفیناک او داسې نورې، یعنې د دې نه دی چې دی ځان وساتي، نو زه فکر کوم چې ستونزه به یې حل شي. بله بله. نو راځئ ډاکټر صاحب چې بیا هم یې پوښتنه وکړم چې نو موږ څه وکړو ډاکټر صاحب چې دا د معدې درد مو په التهاب یا بالاخره د معدې په زخم اخته نسي، اخته نسو؟ خو د دې دپاره ښه طریقه دا ده، اول خو چې دی یعنې په دې ناروغیو کې چې دغه ټوله کې ما وویل چې دا د ریفلکس ناروغۍ، دغه پیپټیک السر چې د معدې زخم او همدارنګه د کولمو د لومړنۍ برخې زخم وي، چې دې دواړو ته بیا د معدې او د کولمې د لومړنۍ برخې زخم ته خپله پیپټیک السر وایي دې دواړو ته. یعنې دغه د ټولو حالاتو نه سړی دغه شي، نو ښه خبره دا ده چې اول خو د دغه روحي فشار یعنې سټرس دپاره چې بیا کار وکړي، یعنې خپل یعنې سپورټ وکړي چې د دې نه یعنې مقصد دغه سټرس یې کم شي. چکر وکړي، یعنې 10,000 قدمه په ورځ کې واخلي، کولی شي یا کوم جیمز ته لاړ شي هلته سپورټ وکړي، نو هغې کې هم کولی شي. یعنې په یو ښه باید دغه سټرس چې دی، دغه روحي فشار چې دی دا کم کړي، تر څو پورې چې دې حالاتو نه دغه نه شي. او په دویم کې ټول هغه شیان چې هغه د معدې ته تکلیف زخم د زخم د جوړېدو سبب کېږي یا د التهاب، نو د دغې څخه چې دی باید ځان وساتي. لکه موږ وویل چې سګرټ څکل، بعضې خلک چې دی الکول یا شراب څکي، همدارنګه ګولۍ چې موږ مخکې یادې کړې دا خوري. او ښه خبره دا ده چې دغه د غذایي خوراک کې باید دا دغه وکړي چې یعنې ډېری زموږ خلک چې څنګه ډوډۍ وخوري د واره ویده کېږي، نو دا ټول هغه څه دي چې دا باید پکې 4 ساعته باید پکې فاصله وي.
نو هغه شربتونه چې هغه تروه یا تریخ وي، د دې نه باید سړی ځان وساتي. نو دا ټول هغه څه چې د دې که چېرته سړی دا کارونه وکړي نو د معدې تکلیف سره به مخ نه شي. بله ډاکټر صاحب، بله پوښتنه مې دا ده چې آیا دا د معدې زخم لکه نورې ساري ناروغي دا کولی شي ژنتیک هم کیدای سي او یا یو شخص بل شخص ته دغه د معدې زخم د یو ځای خوړلو په واسطه آیا انتقال کیږي یو شخص بل شخص ته او که یا نه؟ دا کومه ساري ناروغي نه ده، دا چاته نه انتقالېږي. دا کومه داسې لیږدوونکې ناروغۍ نه ده لکه د نورو ساري ناروغیو غوندې. دا په دې کې خواص نشته. بله بله پوښتنه مې دا ده چې دغه د معدې زخم که چیرې سمه تداوي نسي خو نو وایي چې حتی د سرطان امکانات هم شته چې د سرطان په ناروغي اخته سي. په دې هکله یو څه معلومات موږ ته راکړئ ډاکټر صاحب چې دا مهمه موضوع ده چې بعض خلک ورخطا کیږي چې وایي د معدې زخم لرم نو دا به په سرطان تبدیل سي، یعنی په سرطان کولی شي تبدیل سي که څنګه؟ د سرطان لپاره خو لکه سرطان خو اصلي علت چې دی دا نه دی تر اوسه پورې معلوم دی. علت یې سړی معلوم دی او هغه تداوي کړي، خو زمینه جوړونکي فاکتورونه شته دی چې ډېری چې دی دغه لکه څنګه چې دا د معدې زخم چې په دوامداره ډول باندې دا هم یو زمینه ساز فاکتور دی چې کېدای شي دا په سرطان باندې یعنې بدل شي. اگر د هغې دپاره نور ډېر شیان دي چې دلته لکه د غذایي مواد دي بعضې چې په هغې کې دغه د نایټریټ په نامه باندې مواد شریکوي دي غربي هېوادونو کې دا ډېر زیات تر څو پورې چې د غذایي موادو وخت زیات شي که نه یعنې وراسته نه شي نو هغه سره یو ځای کوي او هغه چې دی خپله وایي د سرطان دپاره یو زمینه جوړونکی فاکتور دی. یا مثال په خپله دغه الکول سګرټ څښل که نه دا د سرطان یو زمینه جوړونکی فاکتور دی. هغه خلک وایي چې جنیتیکي ډول باندې یعنې د وینې ګروپ یې A وي که نه نو دا هم یعنې داسې د معدې د سرطان د هغه دپاره یو ښه ګروپ دی وایي. خو دا یعنې داسې نه دی دقیق ثابت نه دی چې یعنې دا دقیق وي چې بس دا حتما د دې سبب کېږي، بلکې دا یو وایي چې یعنې یو زمینه ساز فاکتور دی. هغه خلک چې مثال د معدې زخم لري یعنې دا او دا دوامدار ډول دپاره دغه شي پاتې شي نو دا هم چې دی وایي د سرطان دپاره چې دی یو زمینه ساز فاکتور دی. اما دقیق نه ده معلومه 100% چې دا د حتما د سرطان سبب کېږي، خو مقصد یو زمینه جوړونکی فاکتور ورته دی. یا مثال په طور هغه څوک چې کله چې د انډوسکوپۍ معاینه وشي په هغې کې بیا دوباره یو دغه چې اخیستل کېږي یو وړه شانې قطره د غوښې او بیا په هغې کې دغه بکتریا چې د معلوموي لکه دغه هیلیکوبکټر پایلوري دا معلوموي. دا خپله هم د هیلیکوبکټر پایلوري هم چې دی وایي د دغه دپاره یو زمینه جوړونکی فاکتور دی. نو باید سړی چې دی نو دغه ټول شیان تداوي کړي، هم دا بکتریا ته وایي تداوي کړي او هم چې دی یعنې درمل یې کړي او هم چې د معدې زخم. بله زمینه جوړونکي فاکتورونه دي اما دقیق علتونه دي. بله ما یو ځای یو مریض لیدلی و ډاکټر صاحب، نو اول خو زما دا پوښتنه چې آیا دغه د معدې زخم که چیرې سم تداوي نسي نو د مرګ خطر هم ورسره شته او که نه؟ چون ما یو مریض لیدلی و چې ول د زخم د معدې دی او د وخت چې دغه استفراغ کوي وینه به ورسره راتله، نو آیا دا رښتیا ده چې دا زخم دونه مخته تللی چې دی د مرګ خولې ته ورسوي یا وینه استفراغ کړي او که څنګه؟ بالکل یعنې دا زخم دومره دلته یعنې ډېره زیاته وینه بعضې ناروغان ورکړي او د ډېرې د خوندیزۍ یا د وینې ورکونې له وجې نه چې دی دا مړ شي. بالکل حتی دغه بعضې وخت کې دا وینه بیخي ډېره زیاته وي او بعضې وخت ډېره کمه وي چې په ډکو میتیازو کې یعنې هغه داسې معلومیږي چې یعنې ډېر داسې تیاره شکل باندې وي، یعنې تازه وینه نه وي خو داسې تیاره ډولې وینه وي. نو هغه یعنې ډېری چې دی د زخم ناروغان چې دی د دغه د ډک میتیاز له لارې نه هم دا وینه ضایع کوي خو هغه یې نه احساسوي. یعنې د زخم سره ډېری دا زخم وینې کېږي او بالاخر ناروغ ته کمخوني هم پیدا کېږي، یعنې وینه یې کمیږي یعنې په دوامدار ډول باندې. او دا چې په یو دم باندې کله بعضې وخت کې کوم ډېر غټ رګ هلته ورسره د زخم سره په خوا کې وي نو هغه به یې ډېره زیاته وینه ورکوي او حتی د مرګ سبب کېږي. بالکل کېږي. بله نو راځئ اول خو زه د قدرمنو اورېدونکو څخه
هیله کوم چې دا خپرونه د ټولو دوستانو سره شریک کړي. واقعا ډاکټر صاحب موږ ته ډېرې مهمې ناروغۍ تشریح کوي چې نو دا باید موږ ته په دې هکله ډېر خلک کولی شي چې په خپل تداوي وکړي ډاکټر صاحب چې یعنې په دې مرض باندې اخته نه سي. نو دا ډېرې مهمې موضوعات دي چې خلک ډاکټر صاحب موږ ته وایي تاسو باید دا زموږ خپرونې شریک کړئ خپل دوستان سره چې دا نور ټول یې واوري او غوږ ورته ونیسي. نو ډاکټر صاحب تر څو چې تاسو به هم یو پیاله چای وخورئ زه به د ستوري صاحب څخه هیله وکړم چې یو سندره موږ ته کښېږدي او تر څو به موږ تاسې دا خپل خپرونې هم شریکې کړو د دوستانو سره او بیا بیرته د سندرې وروسته به بیرته راسو خپل خپرونې ته که ستاسو خوښه وي. مهرباني وکړئ. بس ستوري صاحب یو سندره کښېږدي چې دوستان هم یو څه دمه وکړي او خوشحاله سي او ډاکټر صاحب هم یو پیاله چای وڅښي او بیا به وروسته د سندرې به بیرته راسو خپل خپرونې ته. ډاکټر صاحب څنګه سندره مو خوښه سوه؟ ډېره ښه سندره، ډېره ښه سندره، ډېره ښه سندره. واقعا دا زما ګران همکار ستوري صاحب هم په دې مجلس کې ناست و، خو نو هغه د ځوانۍ وخت یې وي، ډاکټر صاحب د ځوانۍ وخت یې وي، هلته په هغه یو کونج کې ناست و، نو ژړې هم درلوده نو دا د هغه وخت سندره ده. واقعا دغه ښې سندرې هېڅ وخت په هغه کیفیت د لاسه نه ورکوي او خلکو ته خوند ورکوي. نو دا مو په دې خاطر کښېښول چې ډاکټر صاحب یو لږ دمه وکړي. نو یو بل پوښتنه لرم ډاکټر صاحب ښه دا اول خو دا پوښتنې په دې هکله و چې آیا په ماشومانو کې هم د معدې التهاب یا زخم پیدا کیدای شي او که یا نو که چیرې دا زخم یا معدې التهاب په کوچنیانو کې پیدا کیږي نو د څو کلونو ماشومانو کې دا خطر موجود وي. دا یو چون ځینې ډاکټران داسې وایي ډاکټر صاحب چې وایي هغه ماشومان چې توجه ډېره نه وي ورته نو د مځکې څخه هر شی خولې ته وړي او هلته دا میکروب د پیدا کېدلو وروسته چې ماشوم غټ سي نو دغه میکروبونه ورته د معدې دردونه او التهاب او بالاخره د معدې زخم ورته پیدا کوي. آیا په دې هکله تاسو څه ویلی؟ په دې هکله خو داسې یو څه به خاص نه وي چې یعنې په ماشومانو کې د معدې زخم پیدا شي، ځکه چې ما داسې څه نه دي لیدلي. ما چې عمر یې د 15 کلنۍ نه واوړي یعنې داسې عمر خلکو کې شاید وي هغه هم د معدې تکلیف ولري، اما داسې دقیق داسې معلومات نشته دی چې یعنې په دې کې هم په 20 کلنۍ نه پورته خلکو کې که ځوانان وي که پیغلې وي نو په هغې کې د معدې زخم پیدا کېدی شي، ځکه د دې واقعیات شته دی. اما کوچني ماشومانو کې چې هغې د 20 کلنۍ نه کته وي نو دغه کې داسې دقیق تر اوسه پورې معلومات نشته. یعنې زما مقصد دا و ډاکټر صاحب چې آیا دغه میکروبونه چې موږ د خولې د لارې معدې ته وړو آیا دغه میکروب په خپله د التهاب باعث کیږي؟ چون فکر کوم چې دغه التهاب بیا وروسته که چیرې تداوي نه سي نو بیا زخم کیږي. نو دغه میکروب خو یعنې په هر شي کې اوس میکروبونه ډېر دي، خصوصا زموږ هغه خوار و غریب هېوادوال خواران چې د دونه دغه نه لري او همیشه دغه په خاورو کې دي کوچنیان او شیان چې ولویږي په مځکه هغه پورته کېږي. زما مقصد دغه دی چې دغه میکروب د التهاب باعث کېږي که یا که چېرته دا خبره سمه دی نه ځکه دغه یو خو دغه خپله یو بکټریا ده چې یعنې د هغې د دې سبب کېږي. داسې یعنې یو څه نشته دی چې دا سړی دا بکټریا څه رقم داخلېږي د انسان بدن ته او معدې ته داخلېږي معده کې دا زخم پیدا کوي. داسې څه ما نه دي لیدلي په کتابونو کې، خو شاید همداسې یعنې د بهر نه سړی دا بکټریا د انسان بدن ته داخله شي او همدارنګه نور هم ډېر زیاتې بکټریاوې او دغه چې دی د انسان په بدن کې همداسې موجود لري. کله چې د انسان د بدن مقاومت کمزوری کېږي هغه بدن باندې چې دی برید کوي او بالاخر ناروغۍ رامنځته کوي. او داسې هم کېدی شي چې بعضې بکټریاوې چې دی د خوراک په وخت کې سړی واخلي بیا په ځانګړي ډول باندې د دې خپله د دې اچ پایلوري یا د دې هیلیکوبکټر پایلوري داسې څه سند نشته چې دا یو څوک دی شی وخوري د خوراک د لارې دا نه چې دی معدې ته داخله شي، بلکې خپله چې دی د انسان په بدن کې بکټریاوې شته دی او کله چې د انسان د بدن مقاومت کمیږي نو بیا په هغې باندې چې دی برید کوي. اما دا چې څنګه د انسان بدن ته دا داخلېږي او بیا د معده زخم جوړوي نو داسې څه
قدرمن اوریدونکو باید ووایم چې قدرمن ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی خو د اکوپنچر یا چینی درملونو متخصص دی، نو دوی همیشه دغه ویډیوګانې ډېر لري. نو زه یو پوښتنه دلته د ډاکټر صاحب څخه لرم چې تاسو خو دغه اکوپنچر یا چینی درملنې کوئ، آیا دغه ناروغي چې د معدې التهاب یا د معدې زخم دی دغه تداوی هم تاسو کولای شئ د اکوپنچر یا چینی درملونو په واسطه تداوی کوي او که څنګه؟ چینایي درملنه خو یوه دودیزه درملنه ده کنه، دا د اصلي درملنې سره نه لګوي. نو په دې اساس باندې دا ویلی شم چې ډېری چې دی د دوامدار دردونو د درملنې لپاره په اروپا یا پرمختللې نړۍ کې ترې خلک ګټه پورته کوي، اما چینایان چې دي هغه د ډېرو ناروغیو درملنې لپاره کار اخلي چې هغې کې یوه دغه د معدې درملنه هم شته دی. ما خپله دلته کومه ناروغانو ته خو ما سره دومره ډېر چې ما پرې ریسرچ کړی خپله داسې څه لا تر اوسه پورې ما ترلاسه کړي نه دي، اما چینایان وایي چې د معدې درملنه پرې هم کېږي. یعنې د معدې ستونزه چې څوک ولري هغې داسې مختص کړي نه دي، یعنې داسې ځانګړي کړي نه دي چې د معدې زخم یا د معدې التهاب، بلکې هغې وایي چې د معدې ستونزه څوک ولري نو په دې ناروغۍ یا دردونه ولري نو په دې درملنه باندې چې دی درمل کېدلی شي. زه خپل کلینیک کې چې ناروغان راشي نو زه هم پرې کومه، خو لا تر اوسه پورې موږ چې دا درملنه کوو د دې ناروغان هم ډېر کم دي، ځکه چې ډېری د معدې ناروغان خپله د معدې ګولۍ خوري یا معدې ډاکټر ته ځي یا موږ ته راځي نو اول ورته موږ ګولۍ ورکوو، درملنه یې ورته کوو که نه. نو ډېر کم دې ته حاضرېږي چې یعنې دا درملنه د اکوپنچر پرې وکړو، خو بعضې نیم راځي، خو تر اوسه پورې یعنې ډېر داسې مریضان چې ما ډېر زیات درمل کړي او نتیجه یې ورکړي تر اوسه پورې ما لا داسې یو دغه ما تر اوسه لاس ته نه دي راوړي، خو زه لګیا یم دا کار کوم چې یعنې دا څومره نتیجه ورکوي. ډېر کم ناروغان دا وایي چې یاره دا چې زه وکړم نو زما دا دغه ښه کېږي اوسه. نو ما دې باندې ویډیوګانې هم کړي او دغه ویډیوګانې یعنې ډېر داسې شیان دي چې دا دلته په جرمني کې څوک نه کوي، خو دا ما صرف او صرف د دې په خاطر یې زه کوم چې خلک د دې نه دغه درملنه زده کړي او دا په مریضانو وکړي، داسې کوم داسې خطر نه لري چې یعنې خلک یې ویلي او بالاخره هلته یې وکړي، کېدای شي چې نتیجه ورکړي. بله بله، خو زه 100% نه ده چې یو سړی دا 100% نتیجه ورکوي. بله بله، نو خو زه کله داسې فکر کوم چې کله چې د ملا درد ته، کله چې حتی ویښتیان تویېږي، کله چې د زنګنو درد ته، کله چې دا ټولو دردو ته د چینایي درملنې یا اکوپنچر فایده کوي، نو زه داسې خپل زه خو په ډاکټري حساب نه پوهېږم، خو زه داسې فکر کوم چې کله چې د ویښتیانو رژېدو ته لا دا فایده کوي نو ولې به د معدې تکلیفو ته دا فایده ونه کړي؟ حتما یعنې نقص په هېڅ رقم نه کوي، که فایده ونه کړي خو نقص هم نه کوي. نو سړی باید دا زه فکر کوم چې وارې باید سړی دا امتحان کړي، وګوري هدې که فایده یې ونه کړي بیا کولی شي چې نور ولاړ نه سي. نو زه داسې فکر کوم چې حتما به فایده وکړي ډاکټر صاحب دغه مریضي ته هم. جرمنیانو کې یو مشهور دغه دی هغې وایي تاوان خو نه کوي که نه. بله دا وایم چې دا داسې یو درملنه ده چې دا هېڅ تاوان نه لري اما ګټه لري. یعنې زه دا کرانیک دردونه یا دوامدار دردونه ناروغان درمل کوم هغې بلکل صحیح جواب سره وایي تر 98% پورې، نو ډېر زیات دې سره خوشحاله دي. یعنې دا هم شاید ورسره جواب وایي، خو ما داسې کوم ډېر مریضان د معدې په پار نه دي تداوي کړي که نه، خو زه لګیا یم اوس دا کار کوم، اما دې سره کېږي او که ښه نه شي نو تاوان هېڅ نه کوي. بله بله، زه په خپله ما په بله خپرونه کې هم وویله قدرمنو اورېدونکو چې زه خپله دغه زنګنو په درد باندې اخته وم چې پس د کورونا ماته دغه درد پیدا شوی و او زه ډېره یعنې هر څه تداوي چې ما وکړې ماته هېڅ ګټه ونه کړه غیر د دغه اکوپنچر یا چینایي درملنې دغه ستنې وهل ماته فایده وکړه، ډېره فایده وکړه چې زه شکر تر اوسه پورې د ورځې 1200 کیلومتره هم ځم، 12 کیلومتره بخښئ 12 کیلومتره 10 کیلومتره د ورځې ځمه او زنګنونه مې درد نه کوي. نو ډاکټر صاحب هم اوس په جرمني کې دی، که چېرې دا درد راته پیدا شو ډاکټر صاحب بیا به تاسو ته درځم د دې پلان د خیره سره. هر کله راتلی شئ. بله، نو راځئ چې
په دغه هکله یو ویډیو تیار لرو. دغه ویډیو به د اوریدونکو سره شریک کړو چې زه فکر کوم چې د دې ویډیو څخه به هم دوی ډیر معلومات ترلاسه کړي. نو ستوري صاحب که دغه ویډیو موږ ته کښېږدي نو خوشحاله به شو چې د اوریدونکو سره یو ځای وګورو. یعنی ګاستریټیس ولري هغه ستنه کوم. هغه ناروغان چې د معدې د درد څخه شکایت لري او په طبابت کې یعنی ګاستریټیس یا د معدې زخم ولري د هغې درملنې لپاره دلته د رینمای 12مه نقطه یعنی د رینمای 12مه نقطه چې کومه ده د نوم څخه 4 کن پورته په دې مخکني منځني خدمت چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د معدې د دردونو لپاره او درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده، دا چې د هغه ناروغان چې اټکي کوي یا د تریخي ناروغۍ ولري د هغې درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. د معدې 21مه نقطه ده کومه چې د دې نوم څخه 4 کن پورته او د دې مخکني منځني خط څخه 2 کن لټرال یعنی بهر ته ځای لري. دا د معدې 21مه نقطه ده کومه چې د معدې د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. د دې نه علاوه د ځیګر او همدارنګه د تریخي د ناروغیو د درملنې لپاره او همدارنګه هغه ناروغان چې اټکي کوي د هغې درملنې لپاره ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د ځیګر 14مه نقطه ده. د ځیګر 14مه نقطه د 11مې پختۍ دغه ازاده څوکه چې کومه ده د دې په ښکتنۍ برخه کې چې دی ځای لري دواړو خواو ته. یعنی دا د ځیګر 14مه نقطه ده کومه چې د معدې د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. د دې ترڅنګ د ځیګر د تریخي او د توري او د کولمو د درملنې لپاره هم یوه ډېره د ناروغیو درملنې لپاره هم یو مناسبه نقطه ده. د زړه د پردې 6مه نقطه د دې لاس د بند پوستکي د قد څخه 2 کن پورته یا پروکزیمال د مسکولوس فلیکزو کارپیراډیالیس او پالمارس لانګوس لیګامنټونو ترمنځ چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د معدې د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده د زړه د ناروغیو همدارنګه هغه ناروغان چې فلج ولري او بل د عصبي رواني ناروغیو درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. غټو کولمو 4مه نقطه ده. غټو کولمو 4مه نقطه د 2هم متاکارپال هډوکي په منځنۍ برخه کې چې دی ځای لري. دا نقطه یو انالګیتیک انټیپایریټیک نقطه ده او همدارنګه د دې ترڅنګ هغه ناروغان چې ډېر زیات خوله کېږي یا کم خوله کېږي د هغې درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه. د معدې 26مه نقطه کوم چې د پټیلا د هډوکي د ښکتنۍ برخې څخه 3 کن ښکته او 1 کن لټرال چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د معدې درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده انټیپایریټیک انالګیتیک او همدارنګه د انسان د بدن دفاعي سیستم چې دی هغه قوي کوي پیاوړی کوي او همدارنګه د هضم او د جنسي کمزورتیا درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. 9مه نقطه ده کومه چې د دې مالیلوس میډیالس څخه 3 کن پروکسیمال یا پورته د دې ټیبیا د شاتنۍ څنډې څخه شاته دلته چې دی ځای لري. د توري 6مه نقطه چې د معدې دردونو درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ښځینه ناروغیو جنسي کمزورتیا د تش میتیاز ستونزه ولري د هغې درملنې لپاره هم یوه ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. تش میتیازو د کڅوړې 20مه او 21مه نقطه ده دواړو خواو ته چې دی قرار لري. د میتیاز د کڅوړې 20مه نقطه د 11مې فقرې د پروسیش پینوس د جګوالي برابر د شاتني منځني خط څخه دواړو خواو ته 1.5 کن لټرال ځای لري. دا او 21مه نقطه چې کومه ده هغه د 12مې فقرې د پروسیش پینوس د جګوالي برابر د شاتني منځني خط څخه دواړو خواو ته 1.5 کن. افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په ډیر مفید معلوماتو ډاکټر صاحب نه مننه. بعضې دوستان به پوښتنه وکړي چې آیا دا ستنې چې په وجود کې داخلیږي آیا دا درد لري که نه لري. دا به جواب بیا په خپله ډاکټر صاحب درکړي چې څونه درد کوي یا نه کوي. ولې زه خپله چې تجربه لرم زما په زنګنو کې تقریبا په هر زنګانه کې ډاکټر صاحب یعنی
لاس ستنې 15 ستنې به وهلې ولې زه په درد نه پوهېدلم. دغه ستنې څنګه اول تودې کوئ بیا یې ایږدئ که څنګه ډاکټر صاحب؟ په دغه هکله هم یو څه موږ ته ووایاست چې دغه اورېدونکي وپوهېږي، چې ډېر خلک بیریږي وایي دا ستنه که د سړي په وجود کې داخلېږي نو دا خو به درد کوي. دغه څنګه دی؟ دا ستنې چې دي دا یو ځل دلته ترې ګټه پورته کېږي، دا تودهیي نه. بعض ځایونو کې تودهیي یعنې البته په نورو ځایو کې خو دلته چې دی دا تودهیي دا یو ځل استعمالېږي. دا ډېرې زیاتې نازکه دي. دا د هغه ستنو په څېر نه دي په کومو باندې چې د امپولونه پچکاري کېږي که نه، نو دا ډېرې زیاتې نازکه دي او دا هېڅ درد نه لري. که کوم ځای کې درد وکړي نو د هغه ځای نه دوباره لرې کېږي. یعنې باید ناروغ خپله دردونه لري نو موږ ورته نور دردونه نه وربخو. نو په دې اساس باندې په دې چینایي طبابت کې دا دغه دی که چېرته ناروغ دا احساس وکړي چې دې ستنې درد وکړو نو باید هغه ترې لرې شي. اما نور هېڅ درد نه لري. موږ ډېر ناروغانو ته تر 100 ستنو پورې ږدو، هېڅ هغه خبر هم نه وي. نو بیخي هم ځان ته ایښي دي چې ما په خپله په ځان باندې پراکټس کړي دي چې آیا دا درد کوي که نه، چې څوک خو نه په عذابوي که نه، نو هېڅ هغه نه لري. ځکه دا ډېرې تېرې دي او ډېرې نازکه دي. یعنې دا داسې نه دي لکه د غوندې چې هغه خلک پرې پچکاري کوي یا مثال کمر لګوي دوا دپاره یا د سیرم لګولو لپاره. نه، دا هغه شان ستنې نه دي. دا ډېرې نازکه دي او هېڅ ناروغ پرې نه پوهېږي. بله بله دوستان، واقعا چون ما خپل د سترګو حال دی لکه د یو ویښته غوندې داسې یو نازکې ستنې دي چې زه خپله هم اول د وار ډېرې بیرېدلم ډاکټر صاحب. کله چې هلته مې وکتل چې ول داسې ستنې دي و داسې دي، چون دا په عکس کې دا ستنې لږ غټې معلومېږي. سړی داسې فکر کوي دا څونه غټې ستنې نه، دا یې ډېر نږدې کړي دي چې داسې غټې معلومېږي. قدرمن اورېدونکو باور وکړئ چې اصلا سړی په پوهېږي هم نه چې ستنه کله په زنګاني کې یا په شا کې څه وخت دوی ځای پر ځای کوي، اصلا سړی احساس نه کوي. نو زه به دا یو څه کومنټونه راغلي ډاکټر صاحب دا به ووایم، بیا به یو پوښتنه په آخر کې لرم. زموږ د خپرونې وخت هم پر خلاصېدو دی، بیا به تاسو خپل هغه نور معلومات چې غواړئ چې اورېدونکي ته یې ورکړئ چې څه باید وکړي څه ونه کړي، هغه بیا تاسو سره راغونډه کړو خپرونه، بیا به تاسو ورته ووایاست. قدرمن ولی آریان صاحب راغلی دی چې دوی هم سلامونه تاسو ته ماته بیدار صاحب ته وړاندې کړي دي چې ولی آریان صاحب څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان، خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. قدرمن دوست محمد سالارزی صاحب راسره دی چې وایي سلامونه او درناوي تاسو ته د خپرونې میلمه ګران ډاکټر لونګ ته وړاندې کوم. نړۍ مننه سالارزی صاحب، ستړي مه شئ، په خیر رالاست. خوشحاله یم چې په خپرونه کې یاست او ستاسو ځانګړی سلام مې هم ومنئ. زموږ ځانګړي او د مینې ډک سلامونه هم تاسو ومنئ. قدرمنه خور بهار باران خور راسره ده چې دوی هم سلامونه وړاندې کوي چې قدرمنې خور ته ښه راغلاست وایم. خوشحاله یم چې دا درنه خور تل زموږ خپرونې اوري او موږ خپل په ښایستو کومنټو باندې نازوي. ضیا زاید صاحب لیکلي چې ډاکټر صاحب مننه، ډېر لوړ معلومات مو راکوئ. نو ډاکټر صاحب همیشه د هر خپرونې چې راځي ډېر مفید معلومات راوړي، نو تاسو باید همیشه راسئ او خپرونه تعقیب کړئ او د خپلو دوستانو سره هم شریکه کړئ. همدارنګه قدرمن مسلم جان اتل صاحب راسره دی چې دوی هم سلامونه وړاندې کړي دي، وایي ډېر ښکلی معلومات، نړۍ مننه. قدرمن محمد طریق ورور نشته کړي وایي ډاکټر صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې معده زیاته قبضیات لرم او زیات درد لري، دا علت د دې قبضیات او د دې درد څه دی؟ چې دا به بیا په خپله ډاکټر صاحب جواب درکړي. قدرمن سالارزی صاحب وایي چې مننه، خیر په نصیب شه. او محمد طریق ورور وایي که د دغه قبضیات دوا راته وښایي چې څه وکړم نو خوشحاله به شم. نو ډاکټر صاحب په خپله ځواب درکړي. مهرباني ډاکټر صاحب. زه هم په خپل وار ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسي. یو خو دلته د قبضیت پوښتنه دا یو چې د درد ده، یعنې د خېټې د درد ده. درد چې دی نو چې یعنې دا اول سړی باید معلوم کړي چې د دې د خېټې کومه برخه کې درد دی. یعنې که د خېټې په پاسنۍ برخه کې درد وي نو دا د معدې د وجې نه دی. یعنې دا کولی شي چې موږ څنګه مخکې یاد کړل چې باید هغه شیان چې د معدې دردونه پیدا کوي د هغې نه باید لاس واخلي او هغه باید دغه نه کړي. او دوم چې د قبضیت دی، یعنې قبضیت خو ډېر علتونه لري. هغه خلک چې یعنې ډېر ګرځي نه یا ډېر مایعات نسکي، علاوه له دې نه چې یو سړی ډاکټر ته لاړ شي هلته خپل معاینات وکړي چې اصلي علتونه یې معلوم کړي. خو لکه په عمومي ډول باندې که یو څوک ډېر اوبه نه څښي، ډېری خلک چې دي اوبه ډېرې کمې څښي، نو باید هغه انسان چې باید په ورځ کې 4 ساعتو کې تقریبا تر 2 لیټرو او که چېرته ځوان وي نو ډېر یې هم څښلی شي.
خو باید د 2 لیټرونو څخه کمې نه وي. دوم دا دی چې ډېری زموږ خلک چې دي هغه یې ونه ګرځي، یعنې دا قدمونه نه اخلي، نو سړی باید د ورځې 11,000 قدمه واخلي که امکان یې درلري. نو څومره چې سړی ډېر ناست وي نو هغې ته بیا دا قبضیتونه پیدا کېږي. بل بعضې غذایي مواد دي، لکه بعضې خلک زموږ خلک چې دی غوښې ته ډېره ترجیح ورکوي، سبزیجات او دا شیان نه خوري، نو دی کولی شي چې ډېر زیات سبزیجات وخوري. نو دا سبزیجات چې دی هم چې دی قبض ماتوي. نو دا هغه عمومي دغه دي چې یعنې سړی کولی شي چې او که صحیح علت یې سړی معلوموي چې علت یې څه دی، نو باید ډاکټر ته ولاړ شي او صحیح دقیق خپل معاینات وکړي چې هغه تلویزیوني معاینات دي، او همدارنګه که دا قبضیت یې بیخي دوامدار وي د ټول وخت دپاره یي، نو باید د کولمو یوه تلویزیوني دا انډوسکوپي معاینه وشي چې معلومات وشي چې دا علت یې څه شی دی. عمومي ډول باید دا کولی شي یعنې اوبه وڅښي ډېرې، مزل وکړي، هغه سبزیجات باید ډېر زیات وخوري، او همدارنګه هغه شیان په مخکې چې ویل چې درد هم لرم او هغه څه چې لکه موږ چې مخکې یاد کړل چې د معدې د تکلیف سبب کېږي یا د درد سبب کېږي، د هغې نه چې دی لاس واخلي، نو زه فکر کوم چې ستونزه به حل شي. ډېره مننه. بل پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب چې نو 3 دقیقې وخت پاته دی، د کوم سن سال اشخاص ډاکټر صاحب دغه په دې ناروغي باندې اخته کېږي؟ بعضې خلک زه وینم چې ډېر ځوانان وي، 25 کال هم د زخم په معدې اخته سي، او بعضې کسان ډېر شپون ږیري. آیا د معدې ضعیفوالی چې یعنې سړی زوړ سي، سپین ږیری سي، معده یې ضعیفه سي یا په خپله ضعیفه سي، هم دا امکان د التهاب د زخم د راوړلو دی که یا نه؟ دغه ضعیفوالی دا پکې دغه نه دی، شرط نه دی. ډېر ضعیفه خلک دي معدې تکلیف نه لري، شرط دا دی چې دا د څه شي نه استفاده کوي، کنه بله سړی څه شی خوري، خوراک یې څه رقم دی، نور دا د ژوند دغې څه رقم دي، نو آیا دا سټرس کم لري نه لري، یعنې روحي فشار کم لري، نو دا هغه فکټورونه دي چې د معدې زخم او التهاب پیدا کوي. د عمر پکې چې دی داسې کوم خاص دغه نه دی. ډېری چې موږ ګورو په خپل کلینیکونو کې ناست یو، دا دومره یو 20 کلنه تجربه لرو، نو ډېری هم د 20 کلنۍ نه پورته، بعضې 18 کلن هم همداسې د دې نه کم عمر کې کله یو نیم راشي، ډېری د ستونزې لري، او هغې سره چې بیا کله موږ خبرې کوو نو ډېری چې د روحي فشارونه لري. په دې پرمختللې نړۍ کې خو بیخي دا یو غټ جنجال دی چې خلک د سره ستونزه لري او ډېرې نورې، که نه. او زموږ او ستاسو وطن خلک خو داسې دي چې هلته خو جګړې دي ټول عمر د هغې سره په دغې دي، یعنې غربت دی، نورې ډېرې ستونزې دي. نو داسې دقیق دغه پکې نه دی چې یعنې د کوم عمر نه تر کوم عمره پورې یا سپین ږیري یا ځوانان، خو په دې باندې هر څوک چې دی اخته کېدلی شي، ځکه چې هر انسان چې دی دغه روحي سټرس لري، زه یې لرم، ته یې لرې، همداسې نور ټول خلک یې لري. زه خپل هم چې دی هر وخت یوه د معدې ګولۍ سهار چې راپاڅېږم یوه دانه په ناره خورم او بیا ځم کار. نو ټول خلک د دې سره دا یوه ستونزه ده عمومي. نو مقصد داسې دقیق عمر پکې نه دی ویل شوی چې د کوم عمر خلک کېږي، اما دا ویل شوي دي چې سړي چې دي 3 چنده زیات چې دی په دې باندې نظر ښځو ته اخته کېږي. هغه هم شاید دا د الکولي مشروبات له لحاظه وي چې نارینه یې کله کله یعنې مصرفوي، شاید دغه علت وي. ښه، په هر صورت خدای دې ټول ناروغان جوړ کړي، هغه چې ښه صحت لري، خدای دې ښه صحت نور هم ورته په برخه کې. نو تاسو که بیا هم د ډاکټر په صفت کوم توصیه خپل هېوادوالو ته یا خپل ناروغانو ته لرئ، نو بیا هم آخري صحبت ستاسو دی ډاکټر صاحب، بیا به نو خپل خپرونه راغونډ کړو او د دوستانو څخه به د خدای پاماني وکړو. زما ټولو هېوادوالو ته اول نیکې هیلې او همدارنګه الله دې دوی روغ لري ټول. زما ورته توصیه دا ده چې د ټولو هغه مخدر موادو نه باید چې دی ګټه پورته نه کړي، که سګرټ دي که البته دا سګرټ او نسوار په مخدر موادو کې نه راځي، خو بیا هم دا په یو عادت کې راځي. که سګرټ دي، نسوار دي، که چرس دي، که هر شی دی د دې نه باید، او بعضې کم الکولس کې د دې ټولو نه باید چې دی ځان وساتي. دا ټول چې دی د انسان صحت ته ضرر رسوي، نه علاوه له دې نه چې دا د معدې تکلیف پیدا کوي، بلکې نور سلهاو امراض هم پیدا کوي، ناروغۍ پیدا کوي، او همیشته دی ګرځي. نو دا به ورته ډېره ښه، یعنې سپورت کول دا ډېر ښه شی دی. نو ټولو ته زه دا توصیه کوم چې دا باید وکړي. اګر که زه خپله هم پکې ډېر تنبل یم، خو د نورو خلکو ته دا توصیه کوم چې دی دا وکړي. نو الله دې ټول روغ لري، د ټولو د روغتیا په هیله.
مننه. اول خو تاسو نړۍ مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو همیشه خپل قیمتي وخت موږ په اختیار کې راکوي او واقعا ډېری فایدهمنې خبرې موږ ته کوي، د ډېر خطرناکو ناروغي موږ تشریح کوي چې هیوادوال په خبرې تاسو د دې مفید معلومات څخه نړۍ مننه کوم ډاکټر صاحب. خدای مو بریا په برخه کې خوشاله اوسئ، کور مو ودان، او بیا خپل د ټولو اوریدونکو څخه نړۍ مننه کوم چې خبرونه ته راغلي و. نو هیله کوم چې همیشه زموږ خبرونه ته راسئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د رادیو چینل او خبرونه د دوستانو سره شریک کړئ. نو زه د ټول څخه نړۍ مننه کوم دا چې تر بل خبرونه کې بیا هم تاسو په چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی خدای سپارم، ښه صحت، ښه روغتیا، خوشحالي او اوږد عمر تاسو ټول ته غواړم. او ډاکټر صاحب څخه هم نړۍ مننه کوم، د قدرمن همکار ستوري صاحب څخه هم نړۍ مننه کوم چې زموږ سره نن وو او موږ ته ښکلې سندرې کښېښولې، ویډیوګانې کښېښولې او تر اوسه پورې زموږ سره ملتیا وکړه. کور ودان ډاکټر صاحب. ډېره مننه. کور ودان. الله عمل ښه شپه ټول ته غواړم.